د امریکا په یوه کلیسا کې په ډزو کې یو تن وژل شوی. په سلامونه مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په ایالت کې یکشنبه مې 15 چې د غوایي میاشتې د 25 سره سمون خوري په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 15 نور ټپي شوي دي. په سیمه کې د پولیسو څانګې په ټویټر کې لیکلي چې د پیښې په تړاو یو تن نیولی او هغه وسله هم ترلاسه شوی چې په برید کې ترې کار اخیستل شوی وو. پولیسو د بریدګر په هکله نور جزئیات نه دي ورکړي. پیښه په داسې یوه سیمه کې شوی چې ګڼ شمېر عبادتخانې پکې پرتې دي. د مسیحیانو د څو فرقو د عبادت ځایونو یا کلیساګانو ترڅنګ د یهودانو یوه کلیسا هم په دې سیمه کې شته ده. دا سیمه لومړی د پاخو عمر کسانو د اوسېدنې لپاره جوړه شوې وه، خو وروسته په ښار بدله شوه. هلته شاوخوا 8000 کسان ژوند کوي او 80% کې داسې کسان دي چې عمرونه یې تر 65 کالو څخه پورته دي. د کالیفورنیا والي ګیو نیوسم د دفتر لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې حالت د نږدې څخه څاري. په اعلامیه کې ویل شوي هیڅوک باید خپلو عبادت ځایونو ته د تګ څخه ډار ونه لري. د دې پیښې څخه یوازې یوه ورځ وړاندې د متحده ایالاتونو د نیویارک په ایالت کې هم وایي یو سپین پوستی 13 کلن هلک چې نظامي ډوله جامې او د مرمۍ ضد واسکټې پر تن و په یوه مغازه کې دننه او د مغازې د باندې په خلکو ډزې وکړلې او لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل. پیښه په داسې یوه سیمه کې شوې چې ډیری اوسیدونکي تورپوستي امریکایان دي. چارواکو دا پیښه د نژاد پر اساس افراطي تشدد بللی. په پیښه کې 3 تنه ټپي شوي هم دي. دا و زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.